لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشئ، پام وکړئ څو تازه لاندو مهمو وروستیو خبرونو ته. ازبکستان کې د سیمه ییز اتصال کنفرانس جوړیږي. په ازبکستان کې به ډیر ژر د افغان سولې او سیمه ییز اتصال په اړه نړیوال کنفرانس جوړ شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کمالوف له افغان چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې ډیر ژر به د سیمه ییز اتصال پر ستونزو او فرصتونو په ازبکستان کې د سیمې د هیوادونو د ولسمشرانو او وزیرانو په کچه کنفرانس جوړ شي. په دې کنفرانس کې ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو ترڅنګ د روسیې، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو استازي هم ګډون وکړي. ازبکستان وايي له دې کاره یې موخه دا ده چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او اقتصادي وده رامنځته شي. ډاکټر نعیم وايي که بهرني عسکر ونوځي، بین الافغاني مذاکرات زیانمنېږي. طالبانو یو ځل بیا ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام به په افغانستان کې د جګړو او ستونزو دوام سبب شي. د طالبانو د قطر دفتر بیان ډاکټر نعیم له نیوز ویک سره په خبرو کې ویلي د بایډن ادارې ته پکار ده چې د دوی پر هوکړه عمل وکړي او خپل سرتیري له افغانستان وباسي. نوموړي خبرداری ورکړی چې که امریکا خپل سرتیري تر مای میاشتې پورې له افغانستان ونه باسي نو ښایي دا کار د بین الافغاني مذاکراتو پروسه زیانمنه کړي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې طالبان هوکړې ته ژمن دي، خو امریکا یې پر ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې امریکا بیا دوی د ژمنو پر نه عملي کولو او د غرض د جګړې د نه کمولو له امله ملامت بولي او ټینګار کوي چې له همدې امله به د سولې پر هوکړه بیا کتنه کیږي. آلمان په افغانستان کې د خپلو سرتیرو ماموریت غځوي. آلمان په افغانستان کې د خپل نظامی ماموریت د احتمالي تمدید خبر ورکړی دی. د آلمان د دفاع وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي دی چې د دوی نظامی ماموریت د روان کال په مارچ کې پای ته رسیږي، خو په دې لټه کې دی چې دغه ماموریت تر 2022 زیږدیز کال پورې تمدید کړي. او طالبانو د یو لیک له لارې خپل ټولو جنګیالیو ته امر کړی چې خپل لیکو کې د بهرنیو وګړو له جذب څخه په کلکه ډډه وکړي. په لیک کې سرغړونکو ته د سخت سزا ګواښ شوی دی. لیدونکو دا د دې ساعت لاندې او مهم وروستي خبرونه چې مو واورېدل، تر بیا ښې چارې الله مو مال.